السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچویز دا کتاب خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د عکسونو څخه د اپلیکیشن جوړولو طریقه ښیي چې څنګه کولی شو له عکسونو څخه اپلیکیشن جوړ کړو. نو راځئ شروع کوو. نو له شروع صفحې څخه تیریږو، ډایرکټ شروع کوو په لیست باندې. تاسو کولی شئ د شروع صفحه هم ورکړئ. نو راځو. دا به تاسو درې کې یعنې په هر قطار کې باید درې عکسه ځای شي. اوس به راسئ کسټم ویو ته. تاسو غواړئ چې د هر قطار عکس څومره ولاړوالی ولري. نو زه ورکوم 150 بیخي زیات ده. 120. اوس راځو عکس دلته راچوو. د عکس هم میچ فرنټ او هم ور میچ فرنټ کته هم. اوس یې تاسو سکیل ټایپ سینټر کروپ چې دا ورکړه. تاسو اوس راسئ شاته ویوز مې دلته به راسئ کسټم ویو ته به دا انتخاب کوئ. دلته به راسئ دغه ځای کې به د ځای څخه وځو. لومړی راځو ایونټ ته. دلته به تاسو لیست لیست ماپ AMG دا به تاسو دلته کې اضافه کوئ. لومړی به کنټرول برخې ته راسئ. ریفیټ تاسو غواړئ په اپلیکیشن کې څو عکسه اضافه کړئ. زه 38 عکسه ما سره تیار موجود دی، هغه اضافه کوم. دلته تاسو کې ورکئ ایمیجي نیم. دا چې کله ورکړئ ته به ایمیج نیم کاپي. دلته به تاسو ولیکئ ایمیجي دا او دغه ځای کې به دا کړئ. دونه بعد به ستاسو ویوز ته به شاته وځئ ویوز برخې ته کسټم ویو. اوس به راسئ ویوز برخې ته. دلته راغلئ ایمیج ویو سیټ ایمیج فروم فایل کټ بای نیم سیټ ایمیج بای نیم. دا به تاسو راوخلئ. دلته به ولیکئ تاسو کنټرول لیست. اوس به راسئ دا به همداسې پرېږدئ. رابسئ عکسونه به راواخلئ. ټول سلیکټ کړم. دا ټول عکسونه ما سره دي. ډن به کړو. ټول 30 عکسونه دي. سیو به کړو. نو د دې نوم څو ایمیج 9 1 ایمیج 9 2 دغه د منفي یعنې علامه هم ورسره شته. اوس به تاسو راسئ بېرته شاته به وځئ. له 1 نه شروع کېږي تر 38 پورې. دلته چې راغلئ ان کریټ ته دلته دا ایمیج 9 به هم ولیکئ. بیا به دغه دا علامه ورکړئ او له 1 نه شروع کېږي تر 38 پورې. دلته موږ 38 لیکلي تیار. اوس به راسو ایونټ برخې ته. دلته ان بین کسټم ویو پوزیشن کې دا به ما کلي ورکوو. دا ایمیج نیم او لیست ما دلته به ایمیج انتخاب کړو. اوس به راسو
اپریټر برخې ته جوین اینډ جوان دا به راواخلئ دغه ځای کې به دلته کېږدئ دغه ځای کې به اوس راسئ رایټ آوټ او یو به ولیکئ پوزیشن راواخلئ دلته یې کېږدئ دلته یې واچوئ اوس به نو اپلیکیشن رن کو ویډیو به ودرو نو اپلیکیشن خلاصوو دا هم د اپلیکیشن ده د شاوخوا سپینه فاصله چې ده دا به تاسو د دې ورکولو لپاره به تاسو راسئ سپیچ ویت ته دغه باندې به کلیک وکړئ دا به صفر کړئ چې کله صفر کړئ دا فاصله به ورکه شي اوس که غواړئ تاسو دلته دوهمه صفحه هم جوړه کړئ چې کلیک پرې وکړئ او غټ شي عکس تاسو به دلته راسئ ټول بار به لرې کړئ دا ولیکئ ویوز چې دا اټ کوو دلته راسئ ګرده ده ولاړوالی به میچ فرانټ کوي عکس به دلته نیسئ د دې بیکګراونډ به تور کړو او اوس به دا عکس میچ فرانټ دلته به عکس انتخاب کړئ څنګه ښکاري د هغه نه بعد به درته set XY مهربان په ما ستا یو نوم غفور هم دی خوښي په توبې زما ستا بل نوم شکور هم دی مهربان په ما ستا یو نوم غفور هم دی خوښي په توبې زما ستا بل نوم شکور هم دی تمی کوانا بخی چاہتا با اسرا کوم د ګراویټي سنټر دی هغه نه بعد به راسئ د کماینډ هغه ته دلته چې مخکې دي چې دلته راشي تاسو به راسئ کسټم ویوز دغه ځای کې به تاسو ټکس ویو واچوئ ټکس ویو چې کله واچوئ راسئ ولاړوالی به هم صفر کړئ او هغه به هم صفر کړئ ولاړوالی او سور دواړه کله به چې دا صفر کړئ بېرته به راسئ ویوز ته مین اکټیویټي ته مین ورک ته انډن کسټم ویوز برخه بیا خلاصه کړئ سیټ ټکسټ ټکسټ ویو به انتخاب کړئ دا به دلته کاپي کړئ هم چې کله کاپي کړئ اوس به راسئ کمپوننټ ته آرټ کمپوننټ اوس به یو انټرنیټ اضافه کړئ ویوز برخه when click it line یو کله کلیک شي دوباره سي کمپوننټ ته سیټ سکرین سٹارټ اکټیویټي دوهمه صفحه اوس به راسي سافټویر ایکسټرا کې هغه چې کله دلته ولیکئ دنه بعد اوس راسي میشت جیټ دلته به همدغه ټکس ویو انتخاب کړئ هم چې کله انتخاب کړئ شاته به وځئ نو بېرته راسئ دوهمې صفحې ته سیټ ایمیج بای نیم دلته به ایمیج رو انتخاب کړئ دلته ورته لیکئ بینر کمپوننټ ته به دا شی راواخلئ اکټیویټي ویت ایکسټرا کې دلته به آی انجن ته ولیکئ او که غواړئ د عکس باندې نوم هم ورکړئ هغه به راتلونکي ویډیوګانو کې غواړئ عکس شریک کړئ یا په ګالري کې ثبت کړئ نو هغه به په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته وښیو اوس به اپلیکیشن بیا رن کړو او ویډیو به
اپلیکیشن مناسب ډول چې خلاصوو مخکې شاوخوا فاصله هم وه اوس فاصله هم نه لري مثلا زه اوس دا اخلم دا هم ګډ شو دا اخلم داسې ګډ شو دا اخلم دا ګډ شو مثلا دا شو دا شو دا اخلم داسې شو دا قسم اخلم داسې نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به د دې نور تنظیمات مثلا څنګه عکس ثبت کړو په ګالري کې یا یې هم شیر کړو چا سره او نور برخې به تاسو هم کولی شئ تېرو ویډیوګانو کې مثلا د شروع صفحه شوه یا زموږ په اړه به تاسو کولی شئ بیا بله د کور پاڼه ورته جوړه کړئ او بیا دوهمه پاڼه کې دا ورکړئ نو تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم د الله په امان وخت ولرئ